بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې مونږ کوم پودکاسټ دی کې مونږ سره د علی او نوموړی شاعر عبدالسلام ناسا صاحب دی، نو دو سره به د شاعرۍ په اړه خبرې کو او د علی کې چې کوم ادبي سرګرمیانې شوي دي د هغې څه تاریخ دی او بیا هغه څنګه ارتقا پذیر شوی دی او د ننني دور چې نوې شاعري د هغې ته رسېدلی دی. نو دو پخپله هم یو صاحب تر شاعر دی او بیا د دو چې شاعري موږ وګورو نو هغې کې د مختلف ادوارو موږ سره خاطه کېږي. نو ټولو نه مخکې عبدالسلام صاحب ستاسو ډېره مننه، تاسو موږ له ټایم راکړه. نو تاسو موږ ته دا ووایه چې تاسو چې دا شاعري کله نه سټارټ کړې ده او تاسو خپل د وخت کوم شاعره حلقې کې ناست وئ چې تاسو شاعرۍ ته رغبت راغی؟ ما خو شاعري تقریبا د طالب العلمۍ د وختونه شروع کړې ده او دې طرف ته چې زما کوم شوق یا میلانو د هغه د والد صاحب کتابونه یا مطلب دا دی چې په سکول کې کوم کتابونه د پښتو لټریچرو هغې نه مې زده کړل. تقریبا داسې 1989 او 90 نه ما شاعري شروع کړله او اوس وخت سره د علی ادبي ملګري او تنظیم مونږه په 2001 کې د هغې بنیاد مونږه ایښی او تقریبا هغه تر 2005 پورې چلیدلی و. هغې نه وروستو یو غټه سانحه راغله دې علی کې د 2005 زلزله چې شوې وه. هغې نه وروستو زمونږه دا ادبي هلې ځلې چې کومې وي دا لکه روکاو غونې شوې لکه. نو تاسو ما ته دا وایه کله چې تاسو د زمانې طالب علمۍ کې وای نو هغه وخت کې کوم شاعران چې دي هغه دې وخت کې تاسو کتلل هغه محفلې کې دي یا ولسي دور غالبه او که نه څه غزل کلاسیک شاعري کېده؟ نه هغه وخت کې خو داسې زمونږ علاقه کې تقریب علی کې غټ غټ شاعران تیر شوي دي خو داسې دي لکه چې کلامونه یې وو کتابونه یې هم وو خو قلمي نسخې یې وې لکه صرف زمونږ د والد صاحب یو کتاب چې رموز عشق نومې دی هغه چاپ شوی او یو کتاب د نورالحق شاعر د ګنتړ هغه یو کتاب چاپ شوی و هغه ما کتلی و لکه نور داسې څه دغه نه وو لکه ادبي هلې ځلې نه وي. نو هغه وخت کې دا ومه ګڼل کېدل چې مطلب دا یو څو شاعران یا څو چې کوم داسې ښه شاعران نه خو لکه یو ځای به شو حجره کې به یو محفل ولګو نو هغې کې به لکه مطلب یا ټپې یا داسې دغې نو تاسو ته لږې د علی چې کوم دا شاعري ده دا هلته نه شروع شوې ده لکه مطلب د هغې کوم عمل شروع شوی ده هلته نه شروع شوی دی؟ تقریبا داسې معلومیږي چې د علی شاعري چې کومه دا د ولسي طرز باندې شروع شوې ده په محفلو کې لکه مثال په طور مصطفی استاد چې کوم هغه شاعري شو یا مطلب دا د فیضي بابا شو یا داسې وزیر جان شو د هغه شاعري تقریبا داسې ولسي شاعري وه او په محفلو کې او داسې به ویله کېدله. هغه وخت کې چې کوم ولسي شاعري وه د هغې موضوعات څه وو لکه مطلب یا د ولس کړاوونه مشکلات باندې خبرې کوله که نه داسې لغونتې د هغې ادب پانګه لغو اوچته وه لکه مطلب څنګه چې رحمان بابا یا د خوشحال بابا شاعري وګورو هغې کې لغونې عالمګیریت دی افاقیت دی هغه شاعرۍ کې بیخي د هغې موضوعات محدود او د علی پورې که نه هغې کې لغونتې چې کوم شاعرۍ فني محاسن مونږ وګورو هغې شتون لرل. نو دا خو شاعره پورې ځینې شاعران پکې داسې چې هغه د لوړ فکر خاوندانو لکه رسول خان بابا بیا میر عبدالله داسې غټ غټ شاعران مطلب دا دی چې د علی پسې تمنې راغلي دي لکه د هغو کتابونه دیوانونو په شکل کې دي. هغې نه وروستو چې کومه شاعري ده هغې کې مطلب دا دی چې داسې اوچته دغه انداز پکې شته دی خو ډېره روماني شاعري ده. روماني شاعري ده چې کوم د علی چې معاشرت هغه وخت وګورې نو هغې کې ډېر زیات فکټر غریبي پکې وه دا نور داسې د انساني چې کوم بشري مسایل دي هغه پکې وو
نو هغه شاعرۍ کې د هغې ته ګوته نیولې وه، د هغې هایلایټ کړي وو هغه خپل وخت شاعرۍ کې. او ډېر پکې داسې شته دی چې هغه کوم حالات چې کوم وو هغه یې په منظر عام ته راویستي وو. لکه نو زما بل سوال دا دی چې ستاسو خپل په شاعرۍ کې د کوم مضامین چې د هغه غالبه دي، که رومانیت دی، که اخلاقیات دي، که چې کوم نوې مسایل دي لکه معاشي، یا چې کوم موږ وویو که نه چې دا یو تحریک چلېدلی و دا رومانیت پسند چې دی که نه، مطلب هغې کې داسې غوندې مسایل راویستلي وو چې کوم مخکې یو خاص ترتیب سره یو روایت چلېدلی و، دې شاعرانو چې کوم دي د هغه روایت نه بغاوت کړی و، لکه نوې ترقي پسند شاعري کړې وه. نو ستاسو په دغې کې هغه فکټر شته دی، هغه عوامل پکې شته دی که نه؟ شاعري چې له اول نه شروع کېږي رومانیت نه شروع کېږي، بیا ورو ورو سړی د دې پختګۍ ته ورو ورو راځي. دغه شانې سماجي مسایل یا پکې مطلب دا دی د غربت د مسایل، یا پکې نور معاشي، یا مطلب دا دی ملکی، یا نور داسې اصناف پکې شاملېږي راځي پکې دي. تاسو ما ته دا ووایئ ستاسو کوم شاعري ده هغې کې تاسو ولسي شاعرۍ باندې هم ګوتې پورې کړي؟ له اول نه خو زمونږ دا دغه و چې مونږ به ولسي شاعري چاربیته یا لوبه یا بل څه شی لیکو، وروستو هغې نه مونږ د غزل طرف ته راغلو لکه، او بیا مونږ اوس غزل لیکو. نو ویل کېږي چې دا غزل چې دا د شاعرۍ معراج دی، پختګي ده، خو چې مونږ وګورو دا چې کوم ولسي اصناف دي لکه چاربیته شوه، بدله شوه، نیمکۍ شوه، لوبیا شوه، نو دا خو خپل ماهیت او ماهیت کې ډېر ګران دي. نو اوسني کوم خلک چې دي لوستونکي دي یا اورېدونکي دي یا اوسني شاعران دي هغه دې نه داسې ښه بلده نه دي، لکه هغه ته غزل اسانه ښکاري، سره قافیه پیمایي وکړي هغو ته دا ښکاري، خو دا لوبه ده یا چې نیمکۍ ده که چاربیته ده د دې فني چې کوم جوړښت دی هغه لږ ګران دی. نو د دې په اړه تاسو څه وایئ چې دا ولې زموږ شاعران چې دي هغه دې نه لرې شو؟ هغې کې آیا ملکي د ټي وي ریډیو اثر دی که نه کتابونو اثر دی که نن سبا چې کومې جدید مشاعرې کېږي د هغې اثر دی؟ داسې ده چې له اول نه شاعري چې کومه وي هغه ولسي شاعري، په ولسي صنفونو کې چاربیته، رباعي، مطلب دا دی لوبه او نیمکۍ یا بل داسې دغه اصناف چې کوم دي د پښتو، او غزل پکې هم وروستو بیا راغی. او مخکې به داسې وو چې په دې چاربیته یا لوبه یا دې باندې به ډېر دغه کېدل، خو ځینې داسې علمي شاعران چې هغو خپله دغه چې کومه د شاعري موضوع چې کومه وه هغه غزل جوړ کړی و. نو د دې وجه دا وه چې هغه شاعران چې کوم وو هغه د ولسي طرف ته نږدې وو لکه، نو دا خبره ولګه. نو تاسو مونږ ته دا ووایه، تاسو خو د مختلف دور یو تاریخ خپل په سینه کې محفوظ کړی دی، نو تاسو مونږ ته دا ووایه چې دا مخکې چې مونږ روان یو نو مونږ څنګه دا خپل چې کوم ولس دی دا د ادبي دغې ته راشي، لکه مطلب په افسانې باندې کار وکړي، په ناول باندې کار وکړي، شاعرۍ باندې کار وکړي، نو دا تاسو دوی ته څه اډوایس راکوئ یا تاسو خپل څه پکې برخه ساتئ، لکه څه برخه؟ نو دې دپاره مونږ دا ویو چې لاول خو دې دپاره علم ضرورت دی که نه، او چې څومره زمونږ ځوانان چې کوم دي دا تعلیم یافته او خپلې ژبې سره خپلې مورنۍ ژبې سره لګاو ساتي، نو هغه مطلب دا دی چې او بیا شاعرۍ سره دې سره مینه وي، نو کېدی شي چې دې طرف ته راواوړي. نو زمونږ په معاشره کې دا چې کوم دا مذهبي دغه دی دا هم یو غټ رکاوټ دی چې دا شاعرۍ دغې ته نه پرېږدي، مطلب هغې ته ژبې ته ویل دی چې دا عربي وایي، لکه دلته داسې علما شته دی چې هغو یو دغې کې شکار دي، لکه مطلب احساس کمترۍ کې شکار دي چې پښتو چې دا دومره نه د عربي وایي یا اردو زموږ قومي ژبه ده، خو تاسو ته نه لګي زموږ قومي ژبه خو پښتو ده، لکه د پښتون چې کوم یو زوړ تاریخ دی هغه خو پښتو ټول عمر ویله، اردو خو د په دلي کې او علیګړ کې جوړه شوې او په لکھنؤ کې جوړه شوې ژبه ده. نو تاسو نه لګي چې دا چې کوم علما دي دو هم د نوجوانانو په ذهنیت باندې یو اثر پرېښی دی چې هغه د پښتو او د مورنۍ ژبې ته کوز وګوري
او دا نور چې کوم بارني ژبې دي هغو ته بوچت په نظر کې یا هغې له مذهبي رنګ ورکړی دی یا هغې له قومي او یا نور د خو بلوطنۍ رنګ یې ورکړی دی. تاسو څه لګي؟ نه د ژبو زده کول خو هر چا له پکار دي چې هره ژبه یې زده کړي، هغه عربي ده که انګلیش دی که بله ژبه ده. ژبه مطلب دا دی د یو بل سره د اظهار کولو یو ذریعه ده، نو هغه خو هره ژبه یې زده کول پکار دي، بلکې دا پکار دي چې هره ژبه دې هر سړی دې هره ژبه یې زده کړي. او دې نه علاوه د خپلې مورنۍ ژبې چې کوم خدمت کول دي نو هغه موږ له پکار دي چې هغه موږ خپل قدر وکړو د هغې ژبې او هغې کې مطلب دا دی څه نه څه خپله برخه واچوله که. نو هر ژبه چې د هغه خپل په سینه کې یو تاریخ او یو ثقافت ترجماني کوي. لکه موږ مثال واخلو پښتو ده، نو پښتو یوازې ژبه نه ده، دا زموږ کلتور هم دی، زموږ ثقافت هم دی، زموږ د تاریخ ترجماني هم کوي. نو موږ چې په پښتو کې ګورو نو لکه مثال کې توبه ژبې نه واخلی، زموږ چې کوم غیر مادي فولکلوري دي، مادي فولکلوري دي، ټیک ده، رباب دی، ټیک ده، نو دا کوم زموږ پښتو د دې ځان کې دا پوره ځان سره چلول دي، لکه ټیک ده، د هغې ځان سره موږ لا یو امین دی او موږ ته دا خبره رسولې ده. خو د دې په مقابله کې موږ عربي وګورو یا اردو وګورو، خو هغه زموږ د پښتنو داسې ترجماني خو نشي کولی که نه، څنګه لکه مثال که تو په پښتو کې ځینې ټکي داسې دي که نه، یا داسې زموږ کلتوري دغه ده لکه زموږ چې کوم پښتونوالی کې راځي، نو هغه خو په عربۍ او په فارسي او اردو نشي کولی، هغه به صرف پښتو کې کولی. نو موږ نه غواړو چې زموږ چې کله خپله ژبه محفوظ کوو نو موږ ژبې سره هر څه محفوظ کوو، خپل کلتور محفوظ کوو، خپل اقدار، خپل ویلیوز او خپل چې کوم نور پښتونوالی دغه دي هغه موږ محفوظ کوو. تاسو نه لګي دا داسې ده؟ نو د مورنۍ ژبې کوم دغه چې کوم دی که نه، نو هغه د هغې د هغه شانې اظهار په نورو ژبو کې نه کېږي. موږ له پکار دی چې موږ د خپلې ژبې د دې د دغه ترقۍ دپاره، پرمختګ دپاره نورې لارې کولاوې کړو او خپل راتلونکي کل ته د دې باره کې مطلب دا دی چې پښتو ژبې باره کې د دې لټریچر متعلق وښیو. نو کدونکو نننۍ پوډکاسټ مونږ دغه د اختتام پذیر ته رسو. د عبدالسلام نشاط صاحب ډېره مننه کوو چې هغه مو له وخت راکړه او د پښتو چې کوم ژبه ده د هغې شاعري ده او هلې کې بیا چې خاص طور پر شاعري په کوم ارتقا سره تېر شوې ده نو هغې باندې هغو ډېر ژور بحث وکړو او ډېر ګټور خبرې وکړې. نو موږ له اجازت راکړئ نوي پوډکاسټ کې به موږ عبدالسلام صاحب سره په یو نوي موضوع سره تاسو سره مخې ته راځو. هغې پورې موږ له اجازت راکړئ. الله حافظ.